سلامونه دوستانو هیله ده چې ښه به واوسئ د انلاین کریپټو یا انلاین پراجکټونو په سلسله کې لکه څنګه چې همستر کومبیډ بلانبکس پیرو دا بېلابېل پراجکټونه تر اوسه پورې اخته دي او دغه سپټمبر تر اخره پورې به دوی لانچ کیږي نو د دوی له جملې څخه یو هم د انلاین صرافیو په لومړي سر کې چې قرار لري بینانس هم تېره ورځ د خپل پراجکټ راویستلی دی او د دغه پراجکټ په رابطه باندې په دې ویډیو کې زه تاسو ته معلومات درکوم چې څنګه کولی شو چې موږ تاسو په دغه پراجکټ چې مونبکس په نامه باندې یادېږي په دې کې اکاونټ جوړ کړو. تاسو هم غواړئ چې په دې کې اکاونټ جوړ کړئ نو زه تاسو ته په ډسکرپشن یا په لومړي کمنټ کې د دې لینک پرېږدم او دغه لینک له لارې تاسو کولی شئ چې په دې کې خپل اکاونټ جوړ کړئ څو وکولی شئ چې په دغه مونبکس نوی پراجکټ چې بینانس انلاین صرافۍ رامنځته کړی دی په هغې کې اکاونټ جوړ کړئ او د دې د لارې وشئ کولی چې تاسو خپل انلاین پیسې وګټئ او دغه پراجکټ په مخ باندې ویسئ. کله مو چې لینک خلاص که په لینک باندې مو کلیک وکړ نو مستقیما به تاسو لاړ شئ هلته چې لاړلی نو تاسو ته له لوډینګ وروسته تاسو ته مونبکس په نامه باندې دغه پروجیکټ خلاصېږي. کله چې دغه پروجیکټ خلاص شي دا بیخي ساده ایزي او اسانه پروجیکټ دی ځکه چې بیخي ډېر داسې څه لري نه یوازې 4 یا 15 اپشنې لري د هغوی څخه تر ټولو مهم اپشن چې دغه د پلی گیم اپشن دی چې هغه لکه عادي موږ تاسو چې آفلاین کوم گیمونه کوو په دغه طریقه باندې په مخ ځي. له هغې مخکې راځو لومړی اپشن چې دی گیم دی چې دغه اپشن راځي ورپسې چې دی لیدر بورډ دی. لیدر بورډ کې موږ تاسو ته ښایي چې له دې طریقې موږ تاسو کولی شو چې هغه خلک چې په مونبکس کې اکاونټونه لري تقریبا دا لږ څه کم 7 میلیونو ته رسېدلي دي یا رسېږي به انشاءالله په لنډ وخت کې ځکه چې تقریبا 13 ساعتونو کې دغه 3.5 میلیونه خلکو په دې کې اکاونټونه جوړ کړي دي. ورپسې همدارنګه د ټاسک اپشن دی. په ټاسک اپشن کې موږ تاسو ته ډیلي چیکینګ راځي چې روزانه موږ تاسو باید چې دغه ټاسک مکمل کړو په دې کې 100 نمرې ورکول کېږي. ورپسې چې دی نور دغه د ټلګرام چینلونه د دوی دي یا د بینانس اکاونټ سره کنیکټول د دې دي د هغې د لارې موږ تاسو کولی شو 10,1500 مختلف ټاسکونو له لارې موږ تاسو ته وړیا کوینونه او ټوکنې راکوي. ورپسې د فرینډ اپشن دی. فرینډ اپشن کې موږ تاسو خپل ملګري کولی شو چې له دې لارې د بینانس مونبکس پراجکټ ته را دعوت کړو که د کاپي لینک له لارې وي که انوایټ فرینډ له لارې وي تاسو کولی شئ چې دې لارې خپل ملګري دعوت کړئ تر څو هغوی هم وکولی شي چې په مونبکس پراجکټ کې خپل اکاونټ جوړ کړي او د دې لارې دغه خپل دغه د مونبکس پراجکټ په مخ باندې ویسي. ورپسې بل اپشن چې دی هغه د بینانس دی. د بینانس اپشن دی هغه به راتلونکي کې انشاءالله تاسو ته تفصیلي معلومات په دې رابطه باندې درکوم چې څنګه کولی شو چې دغه مونبکس پراجکټ د بینانس انلاین صرافۍ سره کنیکټ کړو د هغې لارې بیا څه وخت چې لانچ شي موږ تاسو دغه انلاین کریپټو بیا په پیسو یا ډالرو باندې تبدیل کړو. راځو تر ټولو مهم اپشن چې بیخي ساده او اسانه چې دی هغه پکې د پلی گیم اپشن دی. پلی گیم اپشن د لارې موږ تاسو کولی شو چې کله په دغه پلی گیم باندې موږ تاسو کلیک وکړو له دې طریقه موږ تاسو ته اوس دغه گیم خلاصېږي. کله چې گیم خلاص شو موږ تاسو له دې لارې دغه کوم پاس هلیکوپټر جاز چې ښکاري د دې لارې موږ تاسو کله کلیک وکړو دغه دی یو ګفټ یې راواخیسته بیا به دوباره دغه دی خو ډېر کوشش به کوئ چې دغه کوم تور رنګ کې تیږو په رقم باندې یو څه چې ښکاري دا به تاسو نه خلاصوئ. کله چې دا تاسو خلاصوئ ستاسو نه به راخلی. کله مو چې دا راواخیسته نو دا ستاسو له دغه وړیا کوینونو څخه پیسې کټ کوي. او بل مهمه خبره دا ده چې دغه گیم چې دی یوازې 45 ثانیې وخت لري 45 ثانیې یا سکندونه. په دې 45 ثانیې کې چې تاسو څومره ټوکنې واخیستې هماغه ستاسو په دغه کې جمع کېږي په دې کوینونو کې. دغه دی 4 ثانیې پاتې شو یو بل هم راخلمه دا مې هم راواخیست. دغه دی زموږ گیم سر ته ورسېد 215 پوینټونه موږ واخیسته. زه ځان سره فی الحال 53 گیمونه لرم که موږ غواړو چې دوباره بل گیم پلی کړو پلی اګین باندې کلیک کوو که نه غواړو چې دغه له نورو ملګرو سره شریک کړو یا بیرته خپل لاړ شو خپل اکاونټ وګورو چې زموږ په کوینونو کې څومره اضافه والی راغی دغه 215 چې ورسره جمع شي دا موږ تاسو ګورو. دغه دی زموږ په کوینونو کې اضافه والی راغی 1280 ته ورسېده. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په مونبکس کې اکاونټ جوړ کړئ. بیا هم که تاسو سره کومه پوښتنه غوښتنه نظر هر څه وي انشاءالله په کمنټ کې لیکلی شئ او بار په بار وخت په وخت به انشاءالله تاسو سره تازه معلومات او تازه او دقیق جزئیات د دې پراجکټ په رابطه باندې شریکوو. که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی حتما ځان سره زموږ چینل سبسکرایب او دا ویډیو مخکې در سره شیر کړئ له نورو ملګرو هم له دې نه مستفید او استفاده کوونکي وګرځوئ.